اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. وإذن قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز علماء کرام، طلباء اعزام او مرګرو، د ټول ناول خود الله جل جلاله نه سوال دی چې زما او تاسو د ټولو د راتګ د خپل رضا ذریعہ وګرځي. الله جل جلاله دې خپل دربار قبول کړي او زمونږ او تاسو د مجلس دی الله تعالی د دارین او د سعادت او د نیکبختۍ ذریعہ وګرځي. زما معززو، بلا طویل تمهیدا د وخت د لنډوالي او تنګوالي د وجه نه خپل مقصدی خبره شروع کوم، او هغه دا ده چې موږ او تاسو ټول رب العالمین دنیا ته خپل نائبین را لېږلي یو. د حضرت آدم علیه السلام او د هغې نه وروستو تا صبح قیامت تمام انسانان، خصوصا بیا امتی اجابت مسلمانان دی د پاره راغلي دي چې دی به په مخ د ځمکه باندې د الله جل جلاله نازل شده نازل کرده قوانین، هغه احکامات د هغې د نفاذ د پاره به عملي طور دی کوشش کوي. څرنګه چې د الله رب العزت په احکامو باندې ایمان او د هغې احکامو باندې تصدیق دا ضرور دی. یعنی هم به سړی اقرار کوي په ژبه باندې، هم به په زړه باندې تصدیق کوي. نو دې سره سره د ایمان او د اسلام او د عقیدې سره سره په عمل کې به هم د الله رب العزت تمام احکامات، تمام قوانین دی راولي، هم انفرادي زندګۍ کې او هم اجتماعي زندګۍ کې. نو د الله رب العزت قرآن چې نازل شوی دی او الله رب العزت بندگان دنیا کې پیدا کړي دي، نو د آدم علیه السلام د پیدایش مقصد الله رب العزت په دو ټوک الفاظو کې بیان کړی. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ. الله رب العزت خبره ختمه کړې ده د انسان دنیا ته راتګ به طور خلافت دی، دی به خلیفه، دی به د الله رب العزت د طرف نه د الله پاک د دین او د الله د قانون داغي په بابت کې به د الله پاک نائب وي. زما محترمو، د حضرت آدم علیه السلام نه تر نوح علیه السلام تر زمانه پورې دغه 10 پیړۍ د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د قول مطابق دې کې احکامات نو په دنیا کې د دنیا کې د ژوندۍ تیرولو طرز او طریقه داغي تعلیمات فقط، یعنی احکامات بیا د حضرت نوح علیه السلام د زمانې نه شروع شوي او تر الی یومنا هذا او تر قیامت تر قرب پورې بداوي. نو په یو زمانه کې د یو پیغمبر په یو امت کې هم نو دا هیڅوک د دین انکار نه کوي، نه کافر او نه مسلمان. خدای جل جلاله نه خپل راکوشوي دی، نعوذ بالله، او نه الله پاک د بر نه आवाज کړی دی شابه تکړه شي او زه در پسې ما یا زما لاس په نعوذ بالله بلا تشبیه هغه د خلافت د پاره لګیا دي. چرته یو زمانه کې دا نه دي شوي. په هر زمانه کې په هر امت کې دا ذمہ داری الله رب العزت د انبیاء کرامو په واسطه باندې په خپل عامو بندگانو اچولې ده. کوم چې مؤمنان بندگان دي، الله پاک منونکي بندگان دي، دا ذمہ داری او دا د دې دا بوج د الله پاک د طرف نه د دې پسټ اچولې شوی دی چې دی به د الله پاک آسماني دین
د عقیدي او د نظری سره سره په عمل کې په تمام کائنات کې دا نافذي او دا بغالبي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. دغه مقصد د قتال فی سبیل الله دی، د علت غایه دی. الله رب العزت فرمایي د کفارو سره که امداسې نه کېږي زما د قانون غلبه وجنګېږئ، دومره جنګېږئ چې تمام دینونه تمام نظامونه هغه ښکته شو د الله دین اوچت شي. محترم نو رب العالمین دین هغه د اوچتوالي دپاره راغلی دی او د الله د دین د الله د نظام په موجودګۍ کې خدای پاک جل جلاله یو نظام نه برداشت کوي. د الله غیرت نه برداشت کوي، د حضور غیرت نه برداشت کوي. تاسو ویلي دي روایاتو کې راځي عمر فاروق دارنګ امهات المؤمنین کې هم یو ام المؤمنین حضرت عائشې هم نقل دي چې هغې څه صفحه راخیستې وه، عمر فاروق صفحه راخیستې وه او هغې کې د تورات لیکلو. تورات د دنیاوي وضعي قانون نو، تورات خو د اسمان نه نازل شده قانون دی او د الله رب العزت نازل کړی قانون دی. عمر فاروق هغه تلاوت کوي، نبی علیہ السلام ته وایي چې دا تورات کې دا صفحه دا لیکل دا احکامات ډېر مزیدار دي، زه لږ وایم تاسو واورئ. عمر فاروق لګیا دی د هغې تلاوت کوي، د حضور پاک رنګ مبارک هغه د غصې نه تک سور شو، داسې غصه دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته پام دی چې دې څونه دا صحیفه تلاوت کوي هغه طرف ته د حضور علیه السلام رنګ مبارک د غصې نه سور کېږي. نو عمر فاروق په سینه باندې ووه، وی مور در باندې بوره شه، ته د حضور پاک دې رنګ ته نه ګورې، حضور څومره غصه دی او ته دغسې لګیایي او تورات تلاوت کې. نو عمر فاروق چې نبی علیہ السلام ته وکتل فوراً په ګوډو باندې پرېوته، وی فرمایل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی او رسولا. دا کلمات یې وفرمایل. بیا نبی علیہ السلام وفرمایل ای عمره ته نه خبر زنه راغلی ما قرآن راغلی دی، وی لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. دی وخت تورات خو پرېږده که چېرته حضرت موسی جلیل القدر پیغمبر موجود وي اب هم زما تابعداري کوله، هغه دپاره خپل دین باندې عمل جایز نو. محترم د دې واقع نه تاسو اندازه والئ چې حضور غیرت کې راځي، حضور غضب او غیظ او غصه کې راځي. د قرآن په موجودګۍ کې د تورات په تلاوت باندې نو هغه مختلق او مکذب او دروغ او د ځانه د انسان د کمزوري ذهن مطابق ګنده نظامونه چې هغه د قرآني نظام مقابله کې جوړ شوي دي چې هغه د قرآن په موجودګۍ کې په هغې عمل کېږي. نو د الله رب العزت غیرت د حضور غیرت به څونه جوش کې راځي، څونه به هغې خفه کېږي، الله به څونه خفه کېږي چې الله تورات هم نه برداشت کوي، نبی علیہ السلام تورات هم نه برداشت کوي. نو د انګریز ګنده قانون ګنده نظام چې د قرآن د بنیادونو د نړولو دپاره هغه اصطلاحات وضع شوي دي، هغه آرټیکل وضع شوي دي، هغه قوانین جوړ شوي دي، هغه آیین جوړ شوی دی، دا به الله پاک ته څونه تکلیف ورکوي بلا تشبیه. محترمو دې د وجې نه زمونږ او ستاسو محترمو دا یو ذمه داري ده الله رب العزت مونږ ته په سټ اچولې ده چې مونږ او تاسو به انشاءالله العزیز تر اخري سلګۍ پورې د الله پاک د نظام دپاره خپل کوشش به کوو انشاءالله، کوو به چې انشاءالله. د الله نظام داسې نظام نه دی، ځینې خلک زمونږ ملګري هغه ناپوهی په دې نظام باندې، کفري نظام په اصطلاحاتو باندې پوه نه دي، د کفارو په چل باندې پوه نه دی. یو خبره زه کوم بیا د ډېره معاف خو محترمو دا زمونږ مشاهده هم ده او دا تجربه هم ده چې د میدان جهاد دوړه په کوم عالم نی پرېوتلي نو د کفارو د دشمن په چلونو باندې پوهېدل ډېر ګران کار دی. خدای رب العزت الله جل جلاله د جهاد په هغه خوره کې دا برکت ایښودی دی. د جهاد خوره چې ستا سپېږمو ته ننوځي، ستا الک ته ننوځي، ستا په بدن باندې وغذار شي، د جهاد د میدان اوازونه ستا په دل او دماغ کې نقش شي. قسم بالله چې د چا دغه حالات په دنیا راغلي د خپل دشمن د یهود او د نصارو چلونو باندې پوهېدل ډېر ګران کار دی. خو دا د جهاد د لارې برکت دی چې یو ورکوټه شخصیت به یو کمزوره علمي لحاظ سره پرېوتی کس به یو سیده ساده مسلمان به خو د جهاد میدان کې پاتې شوی دی هغه به د کافر په چلونو باندې الله پاک پوهوي.
دا دې لارې برکت دی محترمو. او کوم ملګرو تجربه شوې ده خاصم شوې ده د چا نه ده شوې دې نه بعد به تجربه وکړي انشاءالله. صحیح ده که نه؟ جهاد میدان ختم شوی نه دی. جهاد الجهاد مازن مذ بعثني الله تعالی الی ان یقاتل آخر امتی الدجال. دا د حضور پیشنګویي ده. جهاد به تا صبح قیامت جاری وي انشاءالله العزیز. زما محترمو دی وجنه د دشمن په شرونو باندې ځان پوهه کوم. لہذا زمونږ د دشمن نه متاثره خپل خلک ځینې دا خبرې کوي. هغې دا وایي یاره د اسلام نظام، د خلافت نظام، د اسلامي امامت نظام، د اسلامي نظام هغې څه خاص اصول نشته، د هغې څه دایره کار نشته، هغه شریعت د طرف نه معلوم او متعین نه دی. په کومه طریقه باندې چې راځي بس راځه او خپله حکمراني کوه. نه محترمو، شریعت دې دپاره اصول مقرر کړي. تاسو دومره کمزورې ګمان کوئ چې نبی صلی الله علیه وسلم به 23 سال دور نبوت او دور خلافت تیریو او دی به بې اصولو دنیا نه ځي. دا څومره کمزوري خبره ده. بیا 30 سال به خلفای راشدین خلافت کوي، دی به د خلافت اصول نه متعین کوي. داسې هم داسې به دنیا نه ځي. نه محترمو، 23 سال د حضور پاک، 30 سال د خلفای راشدینو دا کومه زندگی چې د خلافت ده دی کې د اسلامي نظام هغه دایره محدوده ده. دینه بهر به انسان خلافت نه کوي. دینه بهر د دې اصول نه بهر به انسان ځان کرسی ته نه رسوي، نظام به نه چلیو. دغه زموږ دپاره اصول دي. په دې باندې تفصیلات شته خو هغه زه ترکومه. دا خبره غلطه ده چې څوک وایي په اسلام کې د امیر د انتخاب طریقه صرف منحصرې نه دي چې څو طریقې دي نورې نشته. اسلام دا طرق منحصر کړي دي. او که موږ دا بالفرض و تسلیم دا موږ ومنو چې عام نشته دی نو که طرقې منحصر نه دي چې په څلورو طریقو 5 شپږو 7 باندې دې نه زیات جایز نه دي یا مطلب څو پورې هم ته کولی شي نو حدود خو شته که نه یار. غیر شرعي طریقې سره خو به نو انتخاب د امیر نه کېږي که نه، کم از کم دومره خو ده. نو محترمو خلافت دې ملګرو ما ته وویل چې ځینې ملګري نه وي د ابتدایي خبرې وشي. دې وجه نه زه ابتدایي خبرې کوم. یو دی د اسلامي امامت، اسلام امامت نظام، د خلافت نظام، او یو د موجوده چونکې اوس موږ کوم نظام سره د اسلام خلاف ډېر نظامونه جوړ شوي دي. خو موجوده صنم اکبر د دې دور هغه جمهوري نظام دی، هغه جمهوریت دی. نو لہذا زه په دې دوه ټکو باندې لږه خبره وکړم. جمهوریت او خلافت، چې آیا خلافت او جمهوریت خپلو کې یو شی دی؟ څه خپلو کې تضاد شته که نشته؟ دواړه یو شی دی. او که نه خلافت جدا نظام دی، اسلامی نظام جدا نظام دی، او جمهوری نظام جدا نظام دی. نو محترمو ځینې ملګري دا خیال کوي چې جمهوریت یو طرز انتخاب دی، طریقه د انتخاب ده. بس امیر منتخب کې حضور پاک علیه السلام یو طریقه و، نبی ابو بکر صدیق په بله طریقه، عمر فاروق په بله طریقه، حضرت عثمان ذوالنورین په بله طریقه، حضرت علی په بله طریقه. لہذا دا یې پکې یو 5مه طریقه شي نو دا هم جایز ده، څه خبره نشته. نه محترمو، جمهوری نظام، جمهوریت دین دی. څه شی دی جی؟ دین. جمهوریت طرز انتخاب نه دی. دا خبره بالکل موږ نه تسلیمو. چا چې د جمهوری نظام خباستونه معلوم کړي، چا چې د جمهوری نظام هغه بنیادونه معلوم کړي، جمهوریت دا د اسلام خلاف مستقل دین دی. او موږ تاسو په ماشومتوب کې په سکول او په مدرسه کې د اسلام ایمان مفصل او مجمل ویلی کنه. نو جمهوریت خپل ایمان مجمل لري. څه لري جی؟ ایمانی خپه خو نه کنه، لږ आवाज راکوي. ایمانی مجمل لري. زما د خبرو سره د مرګرو اتفاق ضرور نه دی. کله چا زړه ته الله پاک خبره کوزه کا الحمدلله الله دې کوزه کی. کله چا کوزه نشو بیا به کوشش کوی ان شاء الله. هر مرګره یو مرګره دی کې په باطل نه وي، هر مرګره هغه د حق تلاش کوي. چاته چې دا پته ولګي چې په باطل هم بیا په باطل څوک نه دي. او کله مطلب ذهني شکوک کې سړی واقع شي، د ماحول نه متاثر شي، د ملک نه متاثر، د حالاتونه. لہذا ان شاء الله په اصلاح په نیت زه خبره کوم، د خپل اصلاح په نیت او اصلاح په نیت به خبره اوري ان شاء الله. زه خپل ځاني هر ملګري ته وایم مونږ کې ضد نشته، عناد نشته، او حب جاه، حب مال او انانیت او حب دنیا را کې نشته. د رب په ذات قسم او تاسو په دې خبره ګواهان کومه چې ورکوټه طالب زما ذهن سازوږي، زه دغه په لاس توبې وستلو ته سم تیار یم اوس، او توبه بر سر عام وباسمه. ځکه دا توبې اصول دي چې ګناه بر سر عام وکړو توبه هم سوي سر عام وي.
په میډیا موږ نظام چیلنج کړی دی، دې ته مو کفري ویلی دی او بیا هم وایو سم وایو. که چا زموږ ذهني شبهات ختم کړل، زه په میډیا توبه وباسم چې منه خطا شوې وه. دې کې موږ عارم نه محسوسوو، دا د اهل حقو شعار دی. ښه داسې خبره نشته. موږ او تاسو ټول حق ته رسوي غواړو، د الله رب العزت رضا حاصلول غواړو او اسلام غواړو که نه غواړو انشاءالله نو ټول به غواړو. لهذا محترمو زه دوه درې خبرې تاسو ته عرض کوم. ما وویلې ما ګوره جمهوریت خپل ایمان مجمل لري. دا کتاب دی جمهوریت عقل و نقل کې آئین میں، دا لیکلی دی مولانا نور محمد صاحب، سابقه ایمنه د جمعیت علماء اسلام. دا ایمنه هم پاتې شوی دی او شهید شوی دی اوس. دا د کتاب دی، مستقل غټ کتاب دی. په دې کتاب کې محترمو دی خیر دی دا لیکي صفحه نمبر 25 دا دی وی آج لکه ځینې خلک بیا دا وی یاره مونږ منو جمهوریت کفر دی خو هغه مغربي جمهوریت دی، د امریکي جمهوریت دی او دا مشرقي او اسلامي پاکستاني جمهوریت دی. دته مونږ کلمه ویل اندازه شي دی مسلمان دی. نو دا ګوره دغه عالم دی، د خپل وی آج بعض عناصر اسلامی جمہوریت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، نہ جانے یہ پیوندکاری اسلام کی ہر دل عزیزی اور کمال ثابت کرنے کے لیے کی جا رہی ہے یا جمہوریت کو مسلمان بنانے کے لیے یہ لوگ ایک بے جا کوشش کے طور پر ایسا کر رہے ہیں. صحیح ده اردو باندې په بری برګر ټول نو دا فضول کوشش دی مخکې دی وی محترمو. دا صفحه نمبر بیا هم د دې کتاب دی 33 صفحه نمبر 33 کې محترمو دا ویو جمهوریت دین جمهوریت کا ایمان مجمل. دا زنه مجی دا خپل ایمنه پاتې شوی دی. دین جمهوریت کا ایمان مجمل دی وی عقیدے کی آزادی. اول نمبر محترمو دا عقیدی آزادی دا پا جمہوریت کے دی وی یعنی ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی عقیدہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، خواہ سابقہ عقیدہ ترک کر کے نیا عقیدہ کیوں اختیار نہ کرے. یہ اس کا قانونی حق ہے، اس لیے اس کو ایسا کرنے سے کوئی منع نہیں کر سکتا. پاکستان کی کئی سڑی عیسائی جھوٹ شي په قانون کې د لپاره سزا شته وایي کنه جی شته، که هندو جوړ شي شته، که دیانت باندې شته، شیعت باندې شته، لږ اواز به راکوي نشته. په قانون پاکستانی کې په آئین پاکستانی کې په مسلمان پاکستانی جمهوریت کې د لپاره سزا نشته. او اسلامي من بدل دینه فقتلوه، چا چې دین بدل کړي څه کوي مرتد شو. نو اسلام سره تضاد شته که نشته جی وایا اسانه خبر ټول وایي جی شته دی. دا اول نمبر. نو په جمهوریت کې د عقیدی ازادي ده، اسلام کې د عقیدی ازادي نشته. اسلام عقیدی ازادي ته بغاوت وی بغاوت. د اسلام نه هغه انسان باغی دی واجب القتل دی واجب القتل او دی کې بالکل د تاسو ګوتې نشي ورړې د ازادي ملو ده. دویم نمبر آزادی رائے. دویم ایمانی مجمل د جمہوری نظام د رائے آزادی ده، یعنی ہر فرد کا قانونی حق ہے کہ اس کے ذہن میں جو کچھ ہو اس کا اظہار تحریر و تقریر یا دیگر نشریاتی ذرائع سے کر سکتا ہے. آزادی رائے کا یہ حق کسی تقیید کا پابند نہیں، البتہ کسی کے ذاتی معاملات سے متعلق نہ ہو. یو سڑے ہوئی دلتا لگیا دے گستاخیان کی کہ کی محترم ہر سڑے ہوئی لگیا دے بھئی دلتا آزادی دا جمہوری نظام دے. پیغمبر پسی خلق خبری کئی، صحابہ کرام پسی کئی، ہاں دلتا پا آغا گستاخی پابندی دا چی آئین مرتا گستاخی ویلی. صحیح دا آغا کافری منی دا چی آغا کافری تا آئین کافر ہوئی. شیعہ زندگ کافر دے، دا قادیانی لس کرت غٹ کافر دے و تو ورطا کافر ویلے ولی آئینی کافر نہ دے. اور زندگ توائی زکال تکیا آئین سے کڑے دے مقدس آئین کافر کڑے دے کنا. لہذا دل درائے آزادی دا شریعت کی درائے آزادی نشتا. دریم نمبر محترمو آزادی ملکیت. کم سڑے سمر مال جمع کئی اور پا کم طریقے جمع کئیو نو دے جمع کولے شی. شریعت کی پابندشتا کا نشتا. سود حرام دے، پردے مال حرام دے، ظلم حرام دے، پا دغا طرقو باندی با مال نہ جمع کے. سلورم نمبر شخصی آزادی. ہر فرد کو قانونی حق حاصل ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. عرض کی شخصی آزادی دا یو سڑے وی زده مونږ په کې سینما ګورما څوک یې منې کولی شي.
د علاقې څه شوی منې کولی شي نشي منې کولی که دی منې کوي نو دې کس ته دا قانوني حق حاصل شي لاړ شي د SHO د DSP خلاف هم درخواست ورکړي چې زما ازادي هغه د وچړله او هغې ته نقصان ورسول قانوني حق دته حاصله البته که په خپل زور نیکمله سړی بندي جدا خبره او قانوني طور دی مجرم دی چې د زناکارۍ نه یا د څوک د سینما نه منې کوي ولې آیین ورته څه ورکړي جي هغه ایجاد نو دا ګوره د ایمان مجمل دی نو دا څلور واړه څیزونه اسلام کې شته محترمو نشته دی نو جمهوری نظام ځینې ملګري بیا پوښتنه کوي څه ته وایي نو جمهوری نظام کې بالکل جمهوری نظام د الف تا یا تمام تر د اسلامي نظام خلاف دی تمام تر ابتدا بالسکون د دې نظام شوی ده ابتدا اول نه چې کله طریقه د امیر کی پدې کې مونږ امیر انتخاب کو پدې کې وټونه کی د وټونو طریقه بالکل غیر شرعي ده د اسلام سره یو قدم دا ګوري ما سره محترمو کتاب ده دا الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه د امام ماوردی رحم الله معتبر ترین کتاب دی او دې ګوره دې شرایط ذکر کړي چې اسلام کې اسلامی نظام کې کله یو سړی امیر جوړیږي د پارم شرایط شته او څوک چې امیر جوړي د پارم څه دي یعنی د منتخب د پارم شرایط او د انتخاب کوونکي د پارم څه دي شرایط دي هغه شرایط دې ذکر کړي محترمو دا ګوري فصل شروط اهل الاختیار چې کوم انسان بل سړی امیر جوړي بل سړی امیر جوړي یعنی زمون په اصطلاح کې اوټر اچي کنه د دې اوټر د لپاره درې شرایط دي اول نمبر العداله الجامعه لشروطها دا سړی به عادل وي سوي او سره د ټولو شروطو سره د ټولو یعنی فاسق به نه وي اوس په دې نظام کې اوټر د لپاره دا شرط شته نشته د اسلام شرط ورته صرف پاکستانی دی او شناختی کارت دی جوړي بس پاکستانی شناختی کارت جوړي د کائنات تمام تر عیوب دی په دکی موجود دي اس خبر نشته د اجازه شته او اسلامی نظام ول اجازه ته دویم نمبر محترمو والثاني العلم الذي يتوصل به الى معرفه من يستحق الامامه على الشروط المعتبره فيها دویم نمبر شرط دی چې کوم کس امیر جوړي دته به دا معلوماتي چې د دې امیر د پاره د کوم شرایطو ضرورت دی دی به کله یعنی کوم داسي هغه صلاحیتونه هغه شرایط دي چې د کې وینو امام به جوړې دی شي کده کې نوی امام به نو تاسو په ایمان وایي چې کوم خلک اوټ اچي په دې کې دته دا معلومات شته قسم بالله ډیر علماء تم دا شرایط معلومه حقیقت وایي حقیقت داسې دی ښه ډیر علماء تم پته نشته نو دې اوټر ته څه پته ده دریم نمبر محترمو دریم نمبر والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلا وبتدبير المصالح أقوى وأعرف وليس لمن كان في البلد الإمام على غير من أهل البلاد فضل مزية تقها دا ټول عبارت خلاصه ارتم بیا بوګدشي خلاصه دا چې داسې رایا دی به داسې زیرای وي او داسې حکمت بلري چې دی به وایي چې اصلح للامامت څوک دی کله کله په علاقه کې 2-3 کسان داسې وي چې هغه د شریع امیر جوړولو جوګوي شرایط پکې شته خو اصلح څوک دی بهتر څوک دی په هغې باندې هم پوهېږي نو دا په دې کې شته دی نه اوس فصل شروط اهل الامامه چې کوم سړی امیر المؤمنین جوړیږي د مسلمانانو امیر جوړیږي نن مونږ کله سر ټکو د زرداری نه کله د مشرف نه او کله د شهباز شریف نه کله نواب شریف نه کله عمران خان نه وغیره ذالکا مونږ د دین سر ټکو ولې ټکو ځکه چې مونږ اول قدم اسلامی نظام باندې اخو دی نه دی اسلامی نظام د ته پړومبي قدم کې دی پوړې ته د خطو اجازه نه ورکوي دا کار د علماء دی دا کار د صلحاو دی دا کار د دیندارو دی دته یو قدم اجازت نشته چې د امارت د پاره مخکې والی خان د پارم به مسترد کیږي سبا کیږي اجازت لکه نن سبا دی خپل یو سړی امینه جوړي خاص تعلیم به حاصل کړي کنه چې نه حاصل کړي عالم وي خدای دې کا تقی عثماني صاحب دامد برکات مولای دی ولې نه او مطلب دا دنیوي تعلیم نه کړي هغه ټون تو درې دی نو شریعت هم دا ویو چې کدی ارسونو دنیوي تعلیم حاصل کی خو د شریک کم شریعت احکام دي شرط کم شروط دي اپ کې نه دي امامت نشي کوله اول نمبر محترم زر درويما اول نمبر دا العداله على شروطها الجامعه زمون اوس فی الحال امیر المؤمنین عادل دی وای کنه جی مخه به ټول وایو شهباز شریف عادل دی دغه مخ کې عمران خان عادل داغه مخ کې شریف عادل
زرداری عادل نواز شریف دغه پرویز مشرف خزله الله هغه عادل نو نو دا ټول ګوره نو په دې شرط سره دا ټول ووتل مولیانو د کرسۍ پاتې کی دا کار د نظام د مولیانو دی ښه خو موږ زړه ولې خورو ځکه دې بیا غورځولی نه شو هلته موږ اول قدم څه ایښودی خطا ایښودلی دی که اسلامي نظام ته راشو حاکمیت اعلی چې په آیین پاکستان کې لیکلی نو که حاکمیت اعلی دا وي چې امیر المؤمنین به عادل امیر المؤمنین به څه وي عادل نو حاکمیت اعلی خو یو قدم هم فاسق نه پرېږدي دلته ولې پرېښودلی شوی دی پته لګي چې حاکمیت اعلی لیکل یا کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا دا کاغذی لیکل دي سترګې تورې شوي دي آیین پاکستان لا دا دو نمبره کلمه ده دا اقرار دی خو تصدیق نه دی دا ایمان کې دا ضرور دي که چېرې تصدیق او اقرار دواړه وي نو فساقو ته اول قدم کې اجازت نشته محترمو دویم نمبر محترمو سلامت الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها هغه سلامت د حواسو به می عمران خان حواس سي ایمان وای او ګډ وډ وای کنه اوس نواب شریف دا شاه شریف دی خبرې کولې شي نو حواس هم ګډ وډ دي ټول ښه او دریم نمبر شرط دا محترمو دویم نمبر العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والاحکام خیر دا شرط دې مونږ اولو دا دومره علم انسان سره چې مطلب نو پیدا او حادثي نوې مسائل هم هغه حل کولی شي نوې مسئلې پرېږدي لمونځ نه ورځي کلمه هم نه ورځي ښه اجتهاد به مونږ لرې کو مطلق علم سره که مطلق عالمان دادي ندي محترمو سلورم نمبر سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض آلات بسالمي آلات بسي أعضاء اندامونه بسي سالمي فخبر فيه كنا پنځم نمبر الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح دا سي رائے والا ويو چې دا د رعیت او د قوم انتظامات ټول وکي او تدبیر د مصالح وکي د دین او د دنیا شپږم الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيزة وجهاد العدو شپږم شرط دا دی چې دومره بهادر وي چې هغه بهادري مؤدي شي چې د اسلام هغه قلت محفوظه وساتي او د جهاد وکي د چا سره د دشمن سره تاسو تر قیامت پورې د خپل امیران نه یعنی د پاکستان د بادشاهان نه وزیرمان نه د جهاد امید ساتي نه دا شرط هم پکې نشته او دا اوم نمبر شرط دی نسب ذکر کوي چې قریشي وي عند الاحناف که قریشي موجود شرط دی که قریشي موجود نو یعنی اهل للامامت نو بیا خیر د غیر قریشي کولی شي امام قرطبي رحمه الله 11 شرایط ذکر کوي څونه جی 11 دا و شرایط ذکر کړي دغه آیات چې ما تلاوت کوي قال ربک للملائکه انی خالق جاعل فی الارض خلیفه لاندې دی وی الرابعه هذه الايه اصل في نسب امام وخليفه يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمه وتنفذ به احكام الخليفه ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامه ولا بين الائمه خلافت اسلامیه په اتفاق د تمام علماء سره فرض دی څه دی فرض دی او دا ګور ورپسې بیا وروسته ورپسې نو دا شرایط ذکر کړي 11 شرایط ذکر کړي څومره جی 11 او مې دغه ذکر کړل څه په دې کې ضمنن داخل دي څه زیاتی دي 11 وانه په موجوده امامانو کې نشته دي محترم نو ګوري دا نقصان ولې شو نو خلافت یو خپل مفهوم لري خلافت دا دی چې د دین او د دنیا دا کتاب لګرا کا دا ګوره تعریف کوي امام ابن خلدون رحم الله دا نو د خلافت تعریف ځینې مرګري وي دا ګوره خلافت تصور دونه کم شوی دی چې موږ نن د خلافت تعریف ان راځي تعریف الامامه الامامه موضوعه لخلافه النبوه في حراسه الدين وسياسه الدنيا د دنیا د تمام تر انتظامات انتظام بکی د رعیت او د دین حفاظت بکی څه بکی جی تاسو په خپل ایمان وای په 75 سال کې په جمهوریت نظام کې د دین حفاظت شوی دی یا دې کې داخل د دین حفاظت وکړو نه چې څوک یې کوي الټه دغه مرکندونه ماتي هغه خپل لاندې کی هغه شهیدان کی بندجان کی لاندې بیا لیکي امام ابن خلدون رحم الله چې شریعت کی سیاست او امامت او خلافت څه ته وایي فهي في الحقيقه خلافه عن صاحب الشرع في حراسه الدين
व सियासत दुनिया दा असल के द हुजूर पाक और द अल्लाह तरफ ना नियाबत ते द दीन द तमाम अहकामात इंतजाम और द हिफाजत और द दुनिया द अहकामात और द तदाबीर इंतजामात तो मोहतरम नो खिलाफत योजान लसीज दे और जमहूरी निज़ाम आई सर इस ताल्लुकी नष्ट मोहतरम दा यो दोदरी हवाले तास जिक्र कोमा दा उस्ताजा जिन खलक ब्यावी यार दा जिन फतावी जड़ी दा किताब नवाजिल पर 2020 की छाप से खबर बंद पेशी दा जिल नंबर दे 2 और सफ़ा नंबर दा दार काबिल आलिम दे लज़र रिवायात अगी रिसी पर बांधी तातर खाने बांधी दा जिल नंबर दा शुपान शो और सफ़ा नंबर मोहतरम दा 538 दा जवाब सवाल क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शर्मतीन मसला झेल के बारे में कि इसमें यह भी था कि खुलफाए राशिदीन का इंतखाब जमहूरियत के तरीके पर अमल में आया ये बात कहाँ तक दुरुस्त है जवाब दे जवाब की द खुलफाए राशिदीन रशदा तरीका न बयान दिलगी और इस्लाम में जमहूरियत इसका नाम है कि उम्मत की जी बसीरत और मामिला फाम दियानतदार हजरात इत्तेफाक या अक्सरियत से फैसला करे आजकल की नाम निहाद जमहूरियत से इस्लाम का कोई वास्ता नहीं जी आजकल के नाम निहाद जमहूरियत से इस्लाम का कोई वास्ता नहीं दे लान दिव्या बिनूर रदम कयो दगा शांति दा मोहतरम फतावाई महमूदिया दा जिल नंबर 20 ते और सफा नंबर मोहतरम दा 412 जमहूरियत व मुशावरत उन्वान है बड़े लिखली सवाल शेरे कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें उलमा लिखली कना वही नबी अलैहि सलाम पर अक्सरियत फैसला करिया अम जमहूरी निज़ाम अलका यो अक्सरियत बंद फैसला दा द शरीयत पे हुदूद के अंदर जब अमीर लाजिम नहीं बिल्कुल जायज द और ना जायज ले वो यो दा शरीयत अक्सरियत बंद फैसला जो द कुरान और सुन्नत खिलाफ में पता लाजिम दा खाम खाबे के मिसाल दर को मोहतरम यो तरफ था द शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक उस्मानी से दामद बरकात मुलाइले पशान लस उलमा दी और बल तरफ ते वो लस द डबगरे इजरागान दी फैसला वो पशा की इख्तियार तच सुख द लस उलमा पे फैसला बंद फैसलो की वाजिब द पे वो लस इजरागान बस गया नो दगा अक्सरियत कुरान खिलाफ देखा दगा अक्सरियत रून अक्सरियत मुतलकुल अनान अक्सरियत कद शरीयत पर दायरे की मुंगे मुखालिफ नहीं हो जमहूरियत निज़ाम अल तनूम दे जवाब अल जवाब हामियदुल मुसल्लिया हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने जमहूरियत की तरदीद फरमाई है वहाँ कवानीन अहकाम का मदार दलाइल पर नहीं बल्कि अक्सरियत पर है यानी कसरत राय से फैसला होता है बस अगर कसरत राय कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो इसी पर फैसला होगा कुरान करीम ने अक्सरियत की इताअत को मूजिब दलालत फरमाया है ब्या मख की सपबांदी सो कोई वशायरुम फिल अमरना इस्तिलाल की जमहूरियत के मुयर उठून दी द उठून दासिला का मशवरा नो दे वही जमहूरियत और मुशावरत सवाल की जमहूरियत कैसे कहते हैं और इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है जवाब लान की आजकल जमहूरियत का मफहूम यह है कि हर बालिग मर्द औरत ख्वानदा ना ख्वानदा आकिल को वोट देने का हक हासिल हो और इनके वोटों की अक्सरियत से सरबराह हुक्मरान तजवीज़ किया जाता है इस्लाम में इस जमहूरियत का कहीं वजूद नहीं और न कोई सलीमुल अकल इसके अंदर खैर का तस्वुर कर सकता है जाहिर है कि अक्सरियत नादानों और जाहिलों की है बहरहाल नूरी ददी अगा बेखनी कर जमहूरी निज़ाम लिहाजा मुहतरम दगा आपके मसाइल उनका हल दरम जवाब सवाल शवे दे और दम लिखली इस्लाम जिन खलक दा कोशिश की दी सर इस्लाम तश यो फलसफा होते दे कना हर सर इस्लाम लगावा बस शे दे मुसलमान दे न अगवी दी दा सनमी अकबर दे से जी इस्लाम सर दी ताल्लुक नष्ट मोहतरम दा इस्लाम और सियासत दा तकी उस्मानी से ब्यापदी की रिसालर ओड़ी दा हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी से रहमहुल्लाह दे फरमाई दा गोरे लिखली मोहतरम बाज लोगों को ये हमाकत सूची है कि वो जमहूरियत सुल्तानत को इस्लाम में टोंसना चाहते हैं और दावा करते हैं कि इस्लाम में जमहूरियत की तालीम है और इस्लाम में ये आयत पेश करते हैं वशायरुम फिल अमर मगर ये बिल्कुल गलत है और ब्यामख की तरदीद करे तफसीरी दा किताब तास मरगुरु कतेशी जमून मौक़िफ़ मोहतरम अकाबिरीन मौक़िफ़ दे दाने मौक़िफ़ न दे दा निज़ाम गंदा निज़ाम दे
او د دې دا بنیادونه د اسلام د بنیادونو سره مکمل مخالف دي. دا ګوره دلته فتوی حقانیه کې هم پیرت شته، هغې هم پیرت کړی چې اسلام او د جمهوریت خپل منځ کې تقابل دی، دې خپل منځ کې دغه نشته دی چې دا دواړه یو شی وي. لہذا داسې په سوونو حواله جات موږ سره شته. دا خو مشته نمونه خروارې دا تاسو ته ما یو څو راوړل محترمو. نو جمهوري نظام خلاصه دا ده چې د اسلام سره یو قدم مخکې نشتلی، اسلام سره یو قدم مخکې نشتلی. د دې چې کوم طریقې انتخاب ده خلاف شریعت ده، که منتخب دی کوم شرایط دي خلاف شریعت دی، عدالتي نظام خلاف شریعت دی، د دې دارنګ د مقننې او د قانون سازۍ کوم نظام دی خلاف شریعت دی. په دې باندې سونه د فقهای احناف حوالی موجود دي چې پراک بنده ته دا اختیار نه دی حاصل چې د قانون ساز جوړ شي. او دلته ګوره دلته کې درې شعبې موجودې دي. اول نمبر پارلیمنت او دویم نمبر مقننه او دریم نمبر عدالت. نو مقننه څه ته وایي؟ قانون ساز اداره. یعنی دته دا اختیار حاصل دی چې د څنګه قانون وغواړي جوړولی شي. حالانکه د قانون سازۍ اختیار بنده ته شته، خو مجتهداتو کې منصوصاتو کې نه. محترمو، شراب د دې حرمت قطعي دی که قطعي نه دی؟ قطعي دی. د سود حرمت قطعي دی که قطعي نه دی؟ نو قطعیاتو کې بنده ته د قانون سازۍ اختیار ورکول شته. د دې اختیار ته چې بنده دې بیل پیش شي، بیل خو الله پاس کړی دی که نه، بنده ولې بیا بیل وړي؟ او بیا دا د دې د پاسه ظلم دا دی، کفر د پاسه کفر دا دی چې بیا دغه بیلونه رد کېږي. مو شریعت بیل رد شو، حزب بیل رد شو. نو کوم انسان چې په دې ما سره بېشماره د اجله او مفسرینو حواله جات موجود دي چې کوم انسان شریعت بیل رد کی، شریعت رد کی، مطلق کافر دی، دغه شک نشه مرتد دی، دا کافر دی. چې چا د شریعت بیل رد کړو محترمو، دا هیڅ حکم د موږ دینه پوښتنه کوو. او چې کوم نظام کوم آئین دی بنده ته دا اختیار ورکړي، هغه نظام اسلامي کېدی شي؟ دا خو بالکل حاکمیت اعلی دا وایي چې بنده ته اختیار نشته، او دلته عمل کې دا دی چې اختیار شته. نو پته لګي چې هغه یو بې معنا خبر اصلي لیکل شوې ده، لکه تورات کې د حضور پاک ذکر وکړو چې ایمان پې نه وروړي، نو څه پې د صحابو ذکر و ایمان پې نه وروړي، نو یهودیان خو مسلمانان نه شو. ایمان تصدیق ضرور دی محترمو، دلته تصدیق نشته دی. الله رب عزت موږ تاسو ته عمل توفیق نصیب کړي. دا خبره به انشاءالله کافي کوم ملګرو باندې زیاتې تیزې خبرې لګېدلې یا خفه شوي، زه معذرت کوم. خو بهرحال دې حل دا نه دی چې یو مجلس موږ وکړو، انشاءالله العزیز د خپل ربط موږ د دې علماو سره قایم او دایم وساتو. کم اشکالات کم سوالات اوس به دلته مقدر کړی شي، ملګري په ذهن کې کومې خبر راغلي هغه بالکل بې دړک کوي. ښه موږ درته مخکې ویلې موږ تاسو خپل یو ملګري یو، هېڅ خبره نشته. زما اصلاح تاسو وکړو، زه ستاسو به شکریا ادا کوم انشاءالله. او مطلب که زموږ یو خبره باندې د ملګري ذهن خلاصي هم ډېره خبره ده. دلته هم سوالات جوابات وکړي، آینده دپاره ملګري په دې نظام باندې ځان پوه کړو، دا نظام د کتابونه پړو کړو، دا مطالعه کړو، دغه علماو سره ناسته پاسته وکړو. او هسې نه خدای مکه چېرته په ناپوهۍ کې مونږ دې کې را نه شو چې په ورځ د قیامت مونږ هم د انګرېز سره په صف کې ولاړ یو، جانې یا انجانې، شعوري یا غیر شعوري. کم از کم محترمو، زمونږ استاد دپاره یو سیده ساده زمینداره خبره درته کوم. په 75 سال وشو د ملک پاکستان د ازادۍ برابرېدو واله دي. په دې 75 سال کې د اسلامي نظام د نفاذ په لاره کې کوم نظام رکاوټ دی محترمو؟ وایي که نه؟ جمهوري نظام. څه دی؟ ځکه چې زه یم یا زما عالم وي اسلام دې نافذ شي، دا نظام وي نه، په دې لاره به نه راځي. داسې به نه وي. اول راشه د پارلیمنټ په لاره باندې او دا قرآن او دا آیین د اسلامي نظام د 2/3 اکثریت محتاج کا دین را پاس که چې بنده ووایي چې او د الله قانون ما پاس کړو، بیا به څه کېږي؟ پاس کېږي. نو د زمونږ استاد د دې نظام سره د نفرت دپاره دا یو خبره بس نه ده. زما خو دا ایمان دی انشاءالله العزیز چې تا صبح قیامت او تر مرګ تر اخري سرګې به د دې نظام نه زه نفرت کوم انشاءالله. ولې؟ ځکه چې دې زما د قرآن سره بې وفایي کړې ده، دا زما د قرآني نظام سره جفاکار نظام دی، دا غدار نظام دی. نو په دې کې به په هېڅ شکل و صورت کې انشاءالله العزیز زما ایمان دا دی، قرآن باندې مې ایمان راوړی دی، دا مو سره د وفا عهد دی چې موږ به تاسو به دې نظام سره بې وفایي کړو انشاءالله، او اسلام نظام سره به څه کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.